راځي چې اوس د نیوټن قانون یو بلې پیښې ته بله پیښه پې رڼا کړو. دا قانون دی چې وایي ټول ټال زور په یو اړخ کې به په یو شي باندې د هغه شي ماس ځله په هغه شي کې اکسلریشن برابري په ولاسټۍ کې چې کوم بدلون راځي. نو پیښه څه ده؟ دلته به موږ پیښې ته وګورو. تا د کوټې د چت نه راځوړند کړی دی، په یو پړي باندې تړلی دی، دا پړی دی او په دې پړي دې تړلی دی، دا یو جرس دې راځوړند کړی دی یا څه شی د پړي نه راځوړند دی. پخوا په دې کورونو کې خلکو دغسې یو ټوکری شان راځوړنده کړی یا سبزیانې مبزیانې به یې پکې کېښودې یا به یې پکې پی کېښوده، ماسته یا پی چې میږي وله نه ورځي. نو راځئ چې دغه پیښې ته وګورو. دا یو پیښه ده، دا ځوړند دی، دا د یو خوا نه ځي، نه په بره ځي، نه په ښکته ځي، نه په ګس لاس ته ځي، نه ښي لاس ته ځي، په ځای ولاړ دی. نو ولاسټي صفر ده او نه بدلیږي دا زه ځکه لیکم بار بار چې دا نه بدلیږي، چې ولاسټي نه بدلیږي، نه پکې کمی راځي، نه زیاتې راځي، صفر ده او نه اړخ بدلیږي. دغه بالټۍ زمونږ جسم دی، دا ټول سره د پیو. نو د ده ولاسټي زیرو ده او نه بدلیږي، نو څه مطلب چې اکسلریشن پکې زیرو دی. صحیح. اوس راځئ دغه بالټۍ د یو داغ په شکل کې دلته راکاږو او په ده باندې ټول زورونه وګورو. ټول زورونه راجمع کړو او هغه برابر کړو د ده د ماس ځله اکسلریشن. نو سره د پیو راځئ چې داسې وګڼو چې د ماس 15 کیلوګرامه دی، سره د ټوکرۍ او سره د هر څه. دغه زمونږ ټول جسم دی، سیستم دی. نو زمونږ دا اکس اړخ شو، دې ته خو ضرورت نشته دی، او دغه زمونږ وای اړخ شو، دا وای شو. اوس مونږ ته پته ده چې ګریویټي دی په لاندې باندې راکاږي، د ګریویټي زور یې په ځمکې ځان ته راکاږي، دا ځمکه دی ځان ته راکاږي، ځمکه په یو زور سره. څومره زور سره؟ دا د ماس 15 دی، د ګریویټیشن اکسلریشن 9.8 دی، نو دغه 4.9 نیوټنه زور په لاندې پې لګي. نو په اکس اړخ کې خو اکویشن ډېر آسان دی، ته به یې مونږ ولیکو چې په اکس اړخ کې دغه اکویشن مونږ وایو چې په اکس اړخ کې ټول ټال زور په برابري ماس ځله اکسلریشن په اکس اړخ کې. نو په اکس اړخ کې زورونه ټول ټال صفر دي او د ماس 15 دی او اکسلریشن هم صفر دی. نو خبره سمه ده، په دې اړخ کې خو هېڅ زور نشته په اکس اړخ کې. ښه، بیا په وای اړخ کې خو موږ ته پته ده چې یو زور شته. په وای اړخ کې ټول ټال زور په برابري د ماس ځله په وای اړخ کې اکسلریشن. نو په وای اړخ کې خو اکسلریشن نشته دی ځکه چې د ولاسټي صفر ده او نه بدلیږي، نو دا صفر شو. ښه، او ټول ټال زور په وای اړخ کې څه دی؟ یو خو ماینس اف جي دی چې په لاندې لګېدلی دی. نو دا خو موږ ته پته ده چې اف جي چې کوم دی نو هغه 4.9 نیوټنه دی. نو دا خو صرف ځان یوازینی زور نشي کېدی. د دې مطلب دا دی چې یو بل زور شته دلته او هغه زور په بره باندې لګي چې دا زور کینسل کړي، ځکه چې د نیوټن د قانون په حساب ټول ټال زور په وای ډایرکشن کې صفر پکار دی، ځکه چې په هغه ډایرکشن کې اکسلریشن صفر دی. نو هغه په بره باندې دی او هغه فورس ته موږ وایو دا پې څه شی لګوي دا زور؟ نو دی په رسۍ باندې تړلی دی، دا رسۍ پې په بره باندې زور لګوي او دغې ته بیا د ټینشن فورس وایي. په رسۍ کې چې کوم ټیټوالی دی، ټیټوالي فورس، د ټیټوالي فورس ته د ټینشن فورس، د ټي سره سمې خوري، ټیټوالی او ټینشن سمې برابر دی. نو ټي په بره د پازیټیو وای ډایرکشن کې نو پلس ټي شو. دا دواړه پکار دی چې یو مرئ او د یو بل په چپه دي چې یو بل کینسل کړي، ځکه چې موږ ته پته ده د کې اکسلریشن نشته. نو په دغه رسۍ کې ټینشن څومره دی؟ څومره چې په د باندې د ګریویټي زور دی په لاندې باندې او هغه دی 4.9 نیوټنه. موږ د نیوټن د قانون په استعمالولو سره
یو د رسۍ چې په شیونو باندې کمزور لګوي نو هغې ته ټینشن فورس وایي. دا معلوم کو. اوس راځئ که هر ځای کې موږ سره رسۍ یو شی په رسۍ باندې تړلی دی، د مثال په توګه په دې نیغه لیکه باندې په ځمکې په مخ باندې یو باکس دی او هغه په رسۍ باندې چا تړلی دی او راکاږي، سړی دی په رسۍ باندې تړلی، دا باکس راکاږي مخامخ، او دا باکس چې کوم دی د په یو خوا یا میدان باندې پروت دی چې د فرکشن زور پکې نشته، زیږوالی د ځمکې د دواړو مخونو تر منځ نشته، دا فرکشن ته د منځه وباسو چې بیخي یا خو ډېر لږ دی یا زیرو دی. دا 10 کیلوګرامه باکس دی، د اکسلریشن په دې خوا باندې 2 میټره په یو سیکنډ کې طاقت 2 دی. نو تاسو ووایئ چې په دغه رسۍ کې ټینشن ټیټوالی څومره دی، یعنې د سړی پې څومره زور لګوي د رسۍ په. باکس به راواخلو، بیا فری باډي ډایګرام دا ډېر ضروري چې هر وخت یې موږ جوړو. دا ایکس اړخ دی، وای اړخ دی. وای اړخ کې خو په ده باندې 2 زورونه دي. څه ګریویټي په لاندې راکاږي ځمکه په څومره زور سره؟ اف جی سره. خو د ځمکې مخ پې په بره باندې زور لګوي، کوم ته چې موږ نارمل فورس ویلی دی هغه هم پې شته. نو په وای اړخ کې خو دی د ده ویلاسټي 0 ده او 0 ده، د همیش دپاره دی، خو بره ښکته نه ځي د ځمکې نه په بره ښکته. نو موږ به دا ولیکو چې په وای اړخ کې د ده ټول ټال زور د ماس ځله د وای اړخ کې اکسلریشن برابر دی. نو په وای اړخ کې خو صرف زورونه چې کوم دي نو هغه دی یو اف جی دی، او اف جی په ښکته باندې دا ته به نیګیټیو وایو، ځکه چې موږ پازیټیو وای په بره باندې دی، او د باندې یو نارمل فورس دی اف ان د پازیټیو نه وای په ډایرکشن کې نو پلس شو، او بیا د ماس 10 کیلوګرامه دی، او خو اکسلریشن په وای ډایرکشن کې نشته دی، نو دغه 0 شو. نو نارمل فورس د اف جی برابر شو، د وای ډایرکشن خو موږ خبره دلته ختمه کړه، او اف جی برابر د ام جی، نو ام د 10 دی 9.8 هغه زړه خبره ده 2 نیوټنه. صحیح شو. اوس راځئ چې دغه خبره په ایکس ډایرکشن کې وګورو. ټول فورسونه راجمع کو په ایکس ډایرکشن کې، او د سی برابر کو د ماس د اکسلریشن په ایکس ډایرکشن کې. په ایکس ډایرکشن کې د ټولو فورسونو ټول ټال فورس راجمع کا، او دا برابر که د ماس ځله اکسلریشن په ایکس ډایرکشن کې. صحیح ده. نو اوس د منګه ایکس ډایرکشن کې فرکشن نشته دی، نو ښي اړخ ته خو هیڅ زور نشته دی، او ګس اړخ ته موږ سره یو زور شته دی، هغه د رسۍ زور دی، نو هغې ته موږ ټینشن زور وایو، سړي پې لګولی دی. نو په ګس اړخ کې موږ سره ټول زور ټینشن دی. په کوم اړخ کې دی؟ په نیګیټیو ایکس اړخ کې. زموږ د دې کوارډینیټ په حساب باندې هېڅ فرق نه ورځي، او دا د ماس 10 دی، او د دې اکسلریشن 2 دی، خو په نیګیټیو ایکس ډایرکشن کې نو منفي 2 شو. نو منفي ټینشن زمونږه برابر شو د منفي 0 نیوټنه. نو ټینشن برابر شو 0 نیوټنه ټینشن په ده باندې په دغه رسۍ په ذریعه لګېدلی دی، ټینشن یا د ټیټوالي زور. نو دغه ټینشن زور چې کلم رسۍ یا داسې پړې په زموږ په پیښو کې راغلی، نو هغه پړي په ذریعه چې کوم زور لګي، نو هغې ته به موږ د ټینشن فورس وایو، د ټیټوالي زور. نو ټینشن، نو موږ اوسه پورې څو فورسونه وپېژندله؟ نارمل فورس مو وپېژنده، هغه سرفیس پې زور لګوي او مخ باندې پروت دی، په ځمکه پروت دی یا په میز پروت دی، هغې ته موږ اف ان ویلې. د فرکشن فورس هم وپېژنده، کله چې 2 زاګه مخونه په یو بل باندې مګلی کېږي، نو هغې په یو بل زور لګوي، هغې ته فرکشن فورس وایي. او اوس نوی فورس هم وپېژنده، د ټینشن فورس، نو هغې ته موږ ټي یا د ټیټوالي فورس وایو. او د ګریویټي زور خو یونیورسل دی، هغه موږ پېژنو چې ځمکه هر شي ځان ته راکاږي، هغې ته موږ د وړوکی شان جي به پې کوو، اف جي. نو زیاتره پیښو کې به زموږ دغه زورونه به پکې اخلي، دا به پکې انوالي. نو بیا به موږ نورو پیښو ته وګورو په دې طریقه باندې، لکه په خوینداڼې باندې یو سړی راښویېږي، دغه به ډېره د مزې خبره وي چې هلته بیا موږ دغه ایکس ډایرکشن ته وګورو، ټول فورسونه راجمع کړو، څه کړو؟ ماس سره اکسلریشن په ایکس ډایرکشن کې، او وای ډایرکشن ته وګورو، ټول فورسونه په وای ډایرکشن کې راجمع کړو
په طریقه باندې پازیټیو نیگیټیو ته خیال وکړو هغه راجمع کړو او بیا یې ماس سره اکسلریشن په وای ډایرکشن کې